د کورشیا غیږنیونې دا په زړه پورې سیالۍ د کندوز په علي اباد ولسوالۍ کې ترسره شوې چې د دغه ولایت په کچه 450 غیږنیونکو خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې. د ورزشي مسؤلینو په خبره وروستیو کلونو کې ورزش د دې ولایت لرې پرتو سیمو او بانډو ته رسولی او هڅه کوي چې ورزشکارانو ته په بیلابیلو برخو کې ګڼې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. که جوانای خود تشویق بکنن بیاین در کنار مردم بشینه که جوانا دور از مواد مخدر شوه. مثل مردم علي اباد امروز بیشتر از 70 ورزشکار یا 100 ورزشکار در این مسابقات کشتی محلی مردم افغانستان است، باز خصوصا مردم شمال که در تاریخ 100 سال پیش هم در علي اباد پهلوانی میشد. خیلی خوب پهلوانای ولسوالی علي اباد ما داشتیم. کشتی عنعنات مردم افغانستان می باشه که ما در ولسوالی علي اباد میزبانی همین کشتی را در روزهای جمعه برگزار میکنیم که از پهلوانا از مرکز کندوز، از ولسوالی ها، از ولایت های همجوار در با همدیگر در یک فضای خوب با همدیگر جوانا رقابت میکنه و همچنان به خاطر مردم یک تفریح و یک فضای ورزشی را برای مردم فراهم میسازد. د لوبې ترسره کوونکي له دې سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅولو سربیره د ملي او دودیزو لوبو وده بولي. طی سالهای آمده سال جاری البته مسابقات کمرنگ شده و همچنان همه جوانا و سایر ورزشکارا و مردم به انگیزه مسابقات برگزار کردند که دوباره اینمی ورزش زنده بسازند تا اینکه مردم گرد هم بیان و از مسابقات پهلوانی کورش بیننده باشن و لذت ببرن. منظور ما از این گپ بود که بیادر یک تفریح و یک خوشبختی و یک چیز در دوستا و در می پهلوانا در این که ما یک تشویق کنیمشان و یک ساعتشان تیر باشه. ورته مهال د لوبې مینوال د ورزشي مسؤلینو او د لوبې ترسره کوونکو نه ستړي کیدونکي هڅې ستایي او خوښ دي چې په ډاډمنه امنیتي فضا کې له د سیالیو خوند اخلي. کسایی که میخوان اسپانسری بکنن هم مسابقات کورش پهلوانی یا فوتبال یا دیگر مسابقات، ما خواهش میکنیم که بسیار به وجه احسن حمایت بکنن تا همچنین مراسم ها را ما داشته باشیم در آینده ها و مردم خیلی خوب از این مسابقه انگیزه خوب میگیره و همچنان نشانه همبستگی ما را نشان میده. از جوانان حمایت کنن در این راسته ورزش. ما اکثرا بیننده‌های و از ولسوالی مختلفی داریم، همه علاقمند ورزش کورش هستند. غیږنیونه، رسۍ کشول او زلوبه هغه ورزشي لوبې دي چې وروستیو کې د پرمختګ چټک پړاوونه وهلي او په هیواد ځانګړې توګه کندوز ولایت کې ګڼ مینوال موندلي دي.